دا کیسې ده د یو غریب سړي او د غټ اختر د قربانۍ. خو د ټولو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ چې داسې ښکلې او مزیدارې کهانیانې تاسو ته مخې ته راځي. په یو وړوکي کلي کې یو غریب مزدور اوسېدو چې د هغه نوم سلیم و. سلیم به ټول ورځ خښتې اوچتولې او مزدوري به یې کوله، او چې څه به یې ګټلو نو ماښام به یې خپل کور ته هغه راوړو. د ده د خاورو په کور کې یوه ښځه او دوه بچي اوسېدو. د دې په کور کې ډېره زیاته غریبي وه، خو د دې ټولو په زړه کې په الله باندې یقین ډېر زیات و. غټ اختر نږدې را روان و. ټول کلي والا د قربانیانو تیاریانو کې مصروف وو. چا ښکلي غویان اغوستي وو او چا ښکلي چیلي اغوستي وو. ماشومان به خپله ځناوران ته په غاړه کې پټۍ اچولې وې او بار به یې ګرځولو. خو د سلیم په کور کې د قربانۍ هېڅ درک نه لګېدو. د شپې به چې کله ماشومان اوده کېدو نو پلار ته به یې وی چې ابو موږ به دې کال قرباني کوو او که نه. سلیم به چې کله د بچو دا خبره واورېده نو په زړه به یې چاړه راښکه. خو د سلیم په زړه کې په الله باندې یقین او بروسه وه. سلیم به ورته په خندا باندې وی بچې که الله پاک ته منظور وي نو انشاءالله خامخا به قرباني کوو. خو د سلیم په جیب کې صرف 1000 روپۍ وې. سلیم به وی چې په دې 1000 روپو باندې زه د کور خرچه وچلوم که قرباني پې وکړم. یوه شپه سلیم ناوخته پورې ویښ و او بهر ناست و، اسمان طرف ته یې کتو. د لرې لرې نه د چیلو او د میخو اوازونه راتلو. د سلیم په سترګو کې اوښکې راغی او لاس یې اوچت کو او د الله نه یې دعا وکړه چې یا الله زما خواهش دی چې زه هم ستا په نوم باندې قرباني وکړم. سلیم دا دعاګانې کولې او په دې کې سلیم اوده شو. د شپې سلیم خوب ولیدو چې یو سپین چیلی د ده په دروازې باندې ولاړ دی. دا چیلی ډېر زیات ښکلی دی. سلیم چې دا چیلی ولیدو نو ډېر زیات خوشحاله شو. چیلی ورته په انساني آواز کې ووی چې سلیمه الله پاک ستا نیت ته ګوري، ستا دولت ته نه ګوري. الله پاک ته نه غوښه رسي او نه ورته وینه رسي. الله پاک خو زړونو ته ګوري. اچانک سلیم د خوب نه راپاڅېدو. د سلیم د سترګو نه اوښکې روانې وې. کله چې سهار شو نو سلیم د معمول مطابق خپلې مزدورۍ دپاره ووتو. ټوله ورځ یې په سخته ګرمۍ کې مزدوري وکړه. کله چې سلیم د شپې په وخت باندې کور ته واپس راتلو نو په لار کې د یو مالدار سړي ګاډی خراب شوی و. ټولو خلکو د مالدار سړي ته کتو خو چا هم د دې مالدار سړي مدد نه کولو. سلیم چې دا مالدار سړی په مصیبت کې ولیدو نو سلیم د مالدار سړي ته خواته ورغو او ورته ووی چې ورورې تا ته څه تکلیف دی؟ مالدار سړي ورته ووی چې وروره زما ګاډی خراب شوی دی او ما ته لږه دیکه راکړه چې زما دا ګاډی سټارټ شي. سلیم د دې مالدار سړي ګاډي ته دیکه ورکړه او ګاډی یې ورته سټارټ کو. مالدار سړی ډېر زیات خوشحاله شو او تپوس یې ترې وکړو چې وروره ستا نوم څه دی؟ ده ورته ووی زما نوم سلیم دی. مالدار سړي ورته ووی چې ته ډېر ښه سړی یې، تا زما مدد وکړو، دا لږې غوندې پیسې دي دا واخله. سلیم ورته ووی چې ما خو ستا مدد د الله د رضا دپاره کړی دی، د پیسو دپاره خو مې نه دی کړی. چې مالدار سړي د سلیم دا خبره واورېده نو مالدار سړی ډېر زیات حیرانه شو. مالدار سړي چې سلیم ته وکتو نو د سلیم په مخ باندې غربت صفا ښکارېدو. مالدار سړي ورته ووی چې د اختر تیاریانې څنګه روانې دي. سلیم د لږ ساعت دپاره خاموشه شو
او بیا یې ورته ووی چې بس دعا کوي چې الله پاک د ماشومانو ارمانونه پوره کړي. مالدار سړی د لږ ساعت دپاره غلی شو او بیا یې ورته ووی چې ما سره راځه. مالدار سړي سلیم ځان سره د ځناورو منډی ته بوتلو. هلته کې دی یو سپین چیلی واغستو. دا چیلی بالکل هماغه شانتې و څنګه چې سلیم د شپې په خپل خوب کې لیدلی و. سلیم چې دا چیلی ولیدو نو ډیر زیات حیران شو. مالدار سړي دا چیلی سلیم ته ورکو او ورته ووی چې دا چیلی زما طرف نه دی بلکې دا د الله تعالی د طرف نه دی. د سلیم په سترګو کې اوښکې راغې او اسمان طرف ته یې وکتو او وی چې الحمدلله. چې کله سلیم چیلی کور ته راوستو او د ده ښځې او بچو دا چیلی ولیدو نو ډیر زیات خوشحاله شو. د زینب په سترګو کې هم د خوشحالۍ نه اوښکې راغې او ټول کور والا دې چیلي ته ډیر زیات خوشحاله و. سلیم د اختر په ورځ باندې قرباني وکړه. په دغې وخت باندې سلیم د زړه نه دعا وکړه او وی چې یا الله پاکه څنګه چې تا زما مدد وکړو داسې د هر غریب مسلمان مدد وکړي. سلیم ته په دغه ورځ باندې احساس وشو چې قرباني صرف د ځناورو حلالولو نوم نه دی بلکې دا الله پاک باندې یقین، صبر او د خلوص امتحان دی. چې کم انسان د صحیح زړه نه په الله پاک باندې یقین ساتي نو الله پاک دا سړی چرې هم یوازې نه پرېږدي. د دې کهانۍ سبق دا دی چې دا د ابراهیم او حضرت اسماعیل علیه السلام عظیمه قرباني ده. غټ اختر صرف د ځناورو حلالولو نوم نه دی بلکې دا مونږ ته په الله پاک باندې یقین او د صبر تعلیم راکوي. غټ اختر مونږ ته دا ښیي چې انسان ته خپل خواهشات، غرور او لالچ د الله پاک د رضا دپاره قربانول پکار دي. اصل قرباني د زړه نیت، خلوص او تقوا ده. چې کم انسان هم د الله پاک په حکم باندې د صحیح زړه نه عمل کوي نو الله پاک دته په دنیا او په آخرت کې عزت ورکوي. غټ اختر مونږ ته د غریبانانو، یتیمانانو او د ضرورتمندو د خیال ساتلو تعلیم راکوي. د قربانۍ د غوښو ویشلو سره په منځ کې محبت او بایچاره مضبوطیږي. غټ اختر مونږ ته دا تعلیم هم راکوي چې الله پاک ته دولت یا ظاهري شیزونه نه رسي بلکې الله پاک ته د انسان نیت رسي.